په یوه ګڼه ګوڼه بازار کې خلک د خپلو ورځنیو چارو سره بوخت وو. ځوان دکانداران د خپلو دکانانو چللو کې داسې مهارت درلود چې هر تیریدونکي ته یې په خوږ او دوستانه السلام علیکم سره سلام وایي. جواب تل ورته په تودو خبر ګرځېده وعلیکم السلام، یوه ساده تبادله چې د ګڼې بازار په کوڅو کې د ټولنۍ تار جوړاوه. په دې نړۍ کې خزانه لړه وه خو خورا قیمتي. یوازې تر ټولو قوي او محتاط خلک کولای شل په رښتینې توګه وده وکړي، د ورځني ژوند ستونزې په حوصلې سره تېرې کړي. ځینې وختونه مرسته له تر ټولو غیر متوقع ځایونو څخه راځي، هغه وخت چې ډېره اړتیا وي، او هر راز ساتنه یوه اړتیا وه. د راتلونکو نامعلومو حالتونو پرواندې یو ډال و. په همدې وخت کې په لوی ماڼۍ کې چې ښار پرې څاري پاچا محفلې نیولي وو. وزیران یې ورسره ولاړ وو، د احترام او تمې مخونه یې درلودل، د هر امر لپاره تیار. جادو حقیقي او محسوس په عظمتناکو تالارونو کې ځلېدې، د ځلېدونکي رڼا په څېر پر ځلانده ماربل فرشونو. له ماڼۍ بهر په بازار کې رنګینې نندارې او لوی خوشحالي روانې وو، او هر څوک په حیرانتیا کتل. سترګې یې په ماڼۍ پورې وتلي وو. پاچا خوندې دی ساتونکي اعلان کول، غزون یې د خوشحال خلکو ترمنځ اورېدل کېدل، په داسې حال کې چې ماڼۍ د ځانګړې انرژي سره ډکه وه. بندیان او شهریان دواړه خپلو دندې پوهېدل او د دې پیچټلې ټولنې دننه خپل رولونه یې یاد ساتل. هغې د پاچا امرونه پرته له پوښتنې عملي کول، ډاډ ترسا کول چې حتی د لویو ستونزو پر وړاندې ماڼۍ د بشپړ نظم او دایمي خوشحالي ځای پاتې شي. د ماڼۍ د جیل په غاړه چې اوبې یې د مایي قیمتي ډبرې په څېر ځلېدې، پاچا ډېر وخت خپلو لیدونکو ته سلام کول. هغه هغوی ته په داسې تودوخۍ او فضل سره مخامخ کېدل چې تر ټولو عصبي درباریان یې هم آرامول، او هر چا ته د لیدو عزت یوه خوشحالي او سکون راوړي. طاووسان د خپلو رنګارنګ پړیو سره په اوبو کې په شانداره ډول ګرځېدل، رنګون یې په طلایي لمر کې ځلېدل او بدلېدل. ټول دربار د پاچا خبرو ته په خور اورېدل، غږ یې آرام خو د واک ډک و. ماڼۍ او بازار اوته وکړي. هغه یو وخت امر وکړ، سترګې یې د خپلو خلکو پر سر راښکتل. ټول باید د نن ورځې امرونه تعقیب کړي، ځکه دا د سلطنت د خیر لپاره دی. د خوشحالیې څپه له ماڼۍ خپره شوه، د حاصلخیزو ځمکو او ګڼه ګوڼه بازارانو ته ورسېده. هر فرمان، هر تصمیم چې هغه نیوه د سلطنت جواق زیاتوه، د آرامي شور احساس او د پرمختګ وعده ټولو ته رسوله. ماڼۍ په خپله په داسې ښکلا ځلېده چې نه دې له دې نری نه وه. دربار په خپلې نیکمرغۍ خوشحال و او غزون یې د لویو تالارانو له لارې اورېدل کېدل. پاچا دې تل ژوندی وي، هیله ده چې تل خوندي او خوشحاله پاتې شي. د پاچا سخاوت او ژور عقل خبرې لیرې او نیدګي ته رسیدل، د بادونو له لارې لورې ځایونو ته. جادو، شتمني او ژوره خوشحالي د سلطنت هر کونج ډک کړی و، او خلک د هغه د هوښیار او مهربان نظر لاندې وده کول. حتی کله چې ستونزه راښکاره کېدل، لکه څنګه چې لازمي ده، د پاچا کلک حکومت داد ورکوو چې خوشحالي د ټولو اتباعو لپاره یوه ثابته شی وي. ماڼۍ، بازار او ځمکې ژوندي او فعال پاتې شوه. د هغه د نه ستړې کېدونکي پاملرنې او هوښیار لارښوونې ژوند بیلګه. بازار د حواسو یوه انفجار و. د عجیب مسالو بوی د تازه پختو ډوډۍ خوږ بوی سره ګډ شوي و. د سوداګرو د خپل مال اعلان، د ماشومانان خندا او د خبرو نرمي شور د ورځني ژوند یوه سمفوني جوړوله. ځوان دکانداران د خپل چټک مسکا او لا چټک رازونو سره د دې ګڼه بازار سر وو. هغې د خپل مشرانو څخه تجارت زده کاوه، نه یوازې دوکانونه بلکې د سخت کار او صادقت میراث یې هم ترلاسه کړ. هره پلونه یوازې معامله نه وه، دا یوه اړیکه وه، د دوی د شریکې ټولنې یوه کوچنی تایید. دلته وده کول د تطبیق، هوښیارتیا او تر ټولو مهم صادقت ته اړتیا درلوده. شهرت د سرو زرو څخه قیمتي و.
پرتله کې معنی د آرام نظم او د زړه راښکن کشکلانه ریوه پیچیده تاپیسونه د افسانوي جګړو او خیالي مخلوقاتو انځورونه لرل. چشمګانې په پټو صحنو کې غځېدې او بیا د شنه باغونو ته رسیدل چې هلته ګلان ناممکن رنګونو کې غوړېدل. جادو چې د تالارانو له لارې تېرېدل یوازې د ښودنو لپاره نه و، دا د معنی دفاع، د سلطنت روغتون کې د ناروغانو درمنه او د سلطنتي ځمکو کې د حاصلات ډاډ ورکول لپاره و. وزیران چې د پاچا په څنګ کې ولاړ وو یوازې مشاورین نه وو، بلکې پوهیدان، جادوګران او ستراتیژي پوهان هم وو، هر یو په خپل حق کې ماهر. هغوی د پاچا د واک د ملاتړو ستنې وي، د هغوی وفاداري مطلقه وه. د پاچا د خلکو سره اړیکه افسانوي وه. هغه یوازې د جلا تخت نه واکمن و، بلکې د خلکو منځ کې ګرځېد. هغه بازار ته ورتل نه د لوی لاریون سره، بلکې ډېری وخت یوازې څو ساتونکو سره. میوې خوړل، هنر ته د پام ورووښتل او د خلکو کیسې اوریدل. هغه پوهید چې د سلطنت ځواک په خزانې یا پوج کې نه دی، بلکې د خلکو په هوسایني او خوښۍ کې دی. د هغه فرمانونه بې ځایه نه وو. دا د خلکو د اړتیاوو له رښتیني پوهې څخه د حقیقي ستونزو حل لارې وي. کله چې هغه نوي پل جوړولو امر وکړ، دا ځکه و چې د بزګرانو د سیند د تېرېدو ستونزې اورېدلې وې. کله چې د غنمو مالیه کمه کړ، دا ځکه و چې پوهید د نانوایانو ژوند ګرانه وه. دا همغږي د معنی او خلکو ترمنځ د خوشحالۍ دوراني سیستم جوړ کړ. روغ بازار شتمني راوړي چې د معنی جادو او زیربینا تمویلوي. په بدل کې د معنی ساتنه او هوښیار حکومتداري بازار ته اجازه ورکوي په آرامۍ کې وده کړي. د جهیل په غاړه طاووسان یوازې ښکلي مرغان نه وو، د دې همغږي نشانه وه. یو ښکلی موجود په سولې او عظمت کې ژوند کوي، د ژوند او فضل ارزښتناکه سیستم لخوا پالل کیږي. د پاچا فرمان معنی او بازار وده کړي. هغه اصل وو چې د سلطنت بنیاد پرې جوړ شوی وو. دا پیژندنه وه چې یو د بل پرېته ژوند نه کوي. واکمن او رعیت د یو ژوندی واحد دوه برخې دي، او داسې سلطنت وده وکړه. ستونزې راغلي او لاړې، لکه د موسمونو په څېره. وچکالۍ، سرحدي شخړې او داخلي اختلافات وو، خو د ټولو په ترخه کې د پاچا او خلکو ترمنځ د باور او متقابل احترام بنیاد کلک پاتې شوه. د ماڼۍ جادو یوازې د جلیدونکو څراغونو په اړه نه وه، دا د سلطنت د مقاومت په اړه وه. د بازار ځواک یوازې تمالونو کې نه وه، دا د خلکو په روح کې وو. د پاچا د تل ژوندی وي غس یوازې د جبري وفاداري نه وه، بلکې د هغه رهبر لپاره د زړه له کومۍ خوشحاله چیغې وې چې د دې دنیا ښه، خوندې او خوشحاله کړې وه. د دې سلطنت د هغه هوښیار پاچا او د خلکو د ګونه ګونه کیسه افسانه شوه، یو بې وخت کیسه چې کسه شي چې څنګه رهبري، ټولنه او لږ جادو کولی سي د ځمکې پر مخ یو جنت جوړ کوي. ماڼۍ، بازار او زکت د دې تمامدار حقیقت یو بیلګه پاتې شوه.